بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نړومبه خو مطلب جمال مسافر دی، په خیر راغلی وته وای د سعودي نه راغلی دی، بیا ورته واده مبارکي وسره بیا د کتاب د چاپ کولو بیا دې مخکتنې مبارکي. ما خو ډیره مطلب کتاب مې ونه کته غني خبرې مې پې کړې وي، بس یو شعر مې مخې لراغې پکې ډیر ښه شعر مطلب د ډیر شاعرۍ نه چوړو چې جماله ټول جهان ته ور سړی یم، جماله یو سړي ته پر سړی یم. نو زما له خوا نه ډیره مبارکي ورته او د دې اجر دی ولا خدای ورکړي چې د پښتو په خدمت کې خپله حصه واچوله او شعرونه به درته ووایم چې په مسلسل جنازو ویریږم، هسې نه کور مې ادیره کې راشي، یاران مې ماته مخامخ ودرېږي، منافقین چې سپاره کې راشي. یاران مې ماته مخامخ ودرېږي، منافقین چې سپاره کې راشي، او د جدایۍ په اذیت خبرې لکه چې ګوتې دروازه کې راشي. د جدایۍ په اذیت خبرې لکه چې ګوتې دروازه کې راشي. بخښنه غواړم صدر صاحب په اجازت باندې شعرونه صدر صاحب اجازت دی. او مزدور سړی یم، نه په سوري نه په نور یم جي، زه د څلورو خویندو دغه یو څادر یم جي. مزدور سړی یم، نه په سوري نه په نور یم جي، زه د څلورو خویندو دغه یو څادر یم جي. داسې یو وخت و د نظر د خوږېدو سړی یم، خو نن سبا کې د روان شوي ښار منظر یم جي. او چې ستا په لور باندې قدم اخلمه لکه چې اور باندې قدم اخلمه، چې ستا په لور باندې قدم اخلمه لکه چې اور باندې قدم اخلمه، په تشو کېږدم لاسونه پاسم زړه په زور باندې قدم اخلمه. بد چې په خپل ځان وایي نو وایي دي، تور په ما یاران وایي نو وایي دي، زه د ایمان خرڅو سره نه یم، ځمکې ته اسمان وایي نو وایي دي. او دا پیمانې چې په حساب چلیږي مطلب زمونږ وخت خراب چلیږي. دا پیمانې چې په حساب چلیږي مطلب زمونږ وخت خراب چلیږي. په ژوند پرستو چې پیتوي لګوي د دوی کورونه په ثواب چلیږي. او ټول امیدونه مې په یو دوه کې حیران ولاړ دي، د دښمنانو په صفونو کې یاران ولاړ دي. ټول امیدونه مې په یو دوه کې حیران ولاړ دي، د دښمنانو په صفونو کې یاران ولاړ دي. مخ دې زموږ د پښتونخوا د زمرودو غر دی، دا تورې زلفې پې څوکۍ ته پنجابیان ولاړ دي. مخ دې زموږ د پښتونخوا د زمرودو غر دی، دا تورې زلفې پې څوکۍ ته پنجابیان ولاړ دي. مخ دې زموږ د پښتونخوا د زمرودو غر دی، دا تورې زلفې پې څوکۍ ته پنجابیان ولاړ دي. او دلته د ښه او بد سړي پېژنګلو ګرانه ده، دلته چې څه منافقان دي په اذان ولاړ دي. دلته د ښه او بد سړي پېژنګلو ګرانه ده، دلته چې څه منافقان دي په اذان ولاړ دي. خبره د قسمت ته تا منبر نیولی دی، ملا صاحب ما د ځنې سر نیولی دی. زما د خوشپیمۍ وجه ازغی و چې راتلم ما ویږنې که یار رانه څادر نیولی دی. زما د خوشپیمۍ وجه ازغی و چې راتلم ما ویږنې که یار رانه څادر نیولی دی. درمانه تورې زلفې دي خورې د یار په مخ، درمانه که مغلو اشنغر نیولی دی. او دغه یو څو شعرونه نور دي چې زما د جنت غم د بام منظر خوړلی دی، ته زه زایده یاره توبې سر خوړلی دی. زما د جنت غم د بام منظر خوړلی دی، ته زه زایده یاره توبې سر خوړلی دی. تشریح د محبت په د جمعې خطبه کې وکړي، مولا راته قسم نن په منبر خوړلی دی. او غم باندې د یاره زندګي خورمه، مار یمه په خپل بچي خورمه. غم باندې د یاره زندګي خورمه، مار یمه په خپل بچي خورمه. ستا د کلي کاڼو ته سجدې کوم، هر غزار یاره په تندي خورمه. دغه یو څو شعرونه اخري چې وایي زه زموږ څه د منافقو سره ژوند دی، وایي زه همې جان دی همې لاسو کې تسبیح دي، وایي زه حیران یم په کومه لاره لاړ شم، وایي زه د دې خلکو دوه مخونه دي دوه خولې دي. او وایي زه دوی نکونه کړل محلو باندې ختم، وایي زه دوی همیش پردي جنګونه ګرموي، وایي زه د زړګي لمبې مې ښې په غرغرو دي، وایي زه یار خبر که لاسونه ګرموي. ډېره